مخید شکست سره میدان کې بیا مخید شکست سره میدان کې بیا مخید شکست سره میدان کې بیا نو پورا ذخیره احادیث کې چرته من نشي خو دې ما ورته ها وابیان واوري زدر تمنه خیمه حدیث کې زما سره دو درې قولی حدیث را سره دې منی والا دی وی په کمزې کې ما ورته یو حدیث په زره موقع مناسبت سره ویم ما ورته مسلم شریف کلاو کا جلد نمبر 1 کلاو کا صفحہ نمبر 181 کلاو کا یو سل یوتیا کلاو کا امام بخاری رحمہ اللہ حدیث نقل کی راوی دے حضرت جابر ابن سمرہ رضی اللہ عنہ دے فرمائے خرج علینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبی علیہ السلام روتو منس کو نبی علیہ السلام فرمائے فقال مالی اراکم رافی ایدیکم کأنها اذناب خیل شمس اسکنو فی الصلاة سشوی دی مالا رچ زین متاسو چر مستو اسنو دلکو پشانتی لاسونو وحی سکون حاصل کے پمانزے کی پقلار ودرے گئی سکون حاصل کے پمانزے کی پقلار ودرے گئی عمر لرومن عبدالحامد شیخ القرآن نن پڑاگر لرومن ہو تل دی آبادوی او دا مخکنی عام علماء دا غیر آئیوی اور ردی کردے پاگ خلق بانے چوئی دی حدیث تعلقو درف والدین سر ندے وس حنفی علماء دای حالاتو گو رہے حنفی علماء هم تنقیدون کردی دی اگئی میری چی دی حدیث استدلال کول پا نفی درف والدین میں دا بالکل غلط نمبر 1 امام ابن بالعز الحنفی مخکی دا حوالت ترشا نمبر 2 ابو الحسن محمد ابن عبدالحادی السندی اغا پا سنن نسائی بانی وحاشلی کلی دا حنفی عالم دے او اغا مرد کلی اغا وی وبهذه الرواية تبين أن الحديث مسوق للنهي عن رفع الأيدي عند السلام إشارة إلى الجانبين وی په دې روایت سره معلومه شو چې کومه دویم روایت ذکر کړي چې دا حدیث دا ذکر کړي شوی د دې لپاره چې منع دا د پورته کولو د لاسونو په وخت د سلام کې اشاره الى الجانبين چې دواړه جانبین ته اشاره کې خیسټ او ګسټه وی ولا دلاله فی علی النهي عن الرفع عند الركوع وعند الرفع منهم او په دې حدیث کې اس دلیل نشته په منع باندې د رفع اليدين د رکوع په ټیم کې او د رکوع نه پورته کېدو په ټیم کې حاشیه سندی په سنن نسائی باندې اول جلد صفحه نمبر 176 باندې او کتاب السهو کې التدا نقل کړی نمبر 3 محمود حسن دیوبندی مشهور دیوبندیرو دغه غټ علامه او غټ پیر سی وی دی دغه کتاب د تقاریر شیخ الهند او ترتیب ورکړ دی عبدالحفیظ صفحہ نمبر 65 باندې او اردو عبارت ته وہی باقی اذناب خیل کی روایت سے جواب دینا بروئی انصاف درست نہیں دا حدیث کم دے اذناب خیل چې دا مستو اسونو په شان ته تاسو د لاسونو پورته کوي وای د دین جواب ورکول د انصاف په تقاضا باندې دا صحیح نه دی وای کیونکہ وہ سلام کے بارے میں ہے کہ صحابہ فرماتے ہیں کہ ہم بوقت سلام نماز میں اشارہ بلت بھی کرتے تھے آپ نے منع فرما دیا تصور واضح دا محمود الحسن دیوبندی یا خود سی وی چې دې زمنګ د حنفیانو ټول دروغ ویلي دي او یا چې ځان خپل مشرانه منی اکابرین منی جو هوی منی کنه نمبر 4 اشرف علی تانوی دیوبندی مشهور دیو پیر دی دا کتاب ملفوظات حکیم الامت شپږشتم جلد 397 نمبر صفحه باندې غسوی وہی مسلم کی حدیث مالی آراکم رافع ایدیکم الی آخرہ میں مولانا محمد یعقوب صاحب رحمہ اللہ نے فرمایا کہ اسی سے رفع یدین حالت سلام میں مراد ہے اور یہ حنفیہ کو زیادہ مفید نہیں ہے کیونکہ حالت سلام میں من وجہ داخل اور من وجہ خارج ہے دا حالت سلام سر دے ہوئی نمبر 5 محمد تقی عثمانی سے اسم جوندے نے کراچی کے وہ دا تقریر ترمذی کی کم درس ترمذی غی لکھلے دے درس ترمذی دویم جلد کی 36 نمبر صفحہ بانے اگر وہی لیکن انصاف کی بات یہ ہے پخپل وہی لیکن انصاف کی بات یہ ہے منگوے گومن سے وا الیاس گومنا او دا جی کم پارٹی دا اگے تمنگوے لاول خو تقی عثمانی سے فون لاړ شو دا تاسو کوي تا دا ولې لیکل کړی او محمود الحسن دیوبندی خو علاوه ورشي او قبر کې تاسو کې تاسو هغه سم یو چې مړی اوري ورشه تاسو کوي دا تاسو ولې سلی کړی یا ضروري کړ خپل مشرانو نو یو طرف ته وای زمونږه کابرین لاري زمونږه کابرین باندې ابه جو ته حواله پیش کې به نه مني ناغوی لیکن انصاف کی بات یہ ہے کہ اس حدیث سے حنفیہ کا استدلال مشتبہ اور کمزور ہے اخبر تقی عثمانی سے وہی
وہ انصاف خبردار چې دې حدیث سره د احناف استدلال مشتبه و کمزور دے کیونکہ ابن القطبیہ کی روایت میں سلام کے وقت کی جو تصریح موجود ہے اس کی موجودگی میں ظاہر اور متبادر یہی ہے کہ حضرت جابر کی حدیث رفع عند السلام ہی سے متعلق ہے، اور دونوں حدیثوں کو الگ الگ قرار دینا جبکہ دونوں کا راوی بھی ایک ہے اور متن بھی قریب قریب ہے بعد سے خالی نہیں ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ حدیث ایک ہی ہے اور رفع عند السلام سے متعلق ابن القطبیہ کا طریق مفصل ہے اور دوسرا طریق مختصر مجمل، لہذا دوسرے طریق کو پہلے طریق پر ہی محمول کرنا چاہیے۔ شاید یہی وجہ ہے، وہ شاید دق وجہ دا کہ حضرت شاہ صاحب نور اللہ نے اس حدیث کو حنفیہ کے دلائل میں ذکر نہیں کیا۔ وہ شاید دا وجہ دا شاہ صاحب نے مراد شاہ نور شاہ کشمیری، شاہ نور شاہ کشمیری دا کتاب دے نیل الفرقدین اس شاف شید نیل الفرقدین فی مسئلۃ رفع الیدین پائے کہ دا حناف پر استدلال کیا غدا حدیث نے ذکر کرے ہوئی۔ نمبر 6 امام مغلطی الحنفی دا مخکنو علماء کرے دا کتاب شرح سنن ابن ماجہ اس شاف شیم دا مکتب شاملہ کی مشترے اول جلد کے صفحہ نمبر 1474 کی آپ اخفلوی واما استدلال بعض الحنفیت بحدیث جابر ابن سمرۃ من عند مسلم مالی اراکم رافع ایدیکم کان عذاب خیل شمس فلیس بصحیح، وی ہر چی استدلال لباز حنفیو دے پا حدیث جابر ابن سمرہ بانے چی پا مسلم کے دے چی نبی علیہ السلام ویلیو فدی مالا رچی زینم تاسو چی لاسونا پورتا کوئی دمستو اسونو دا لکو پشانتا وی فلیس بصحیح، دا استدلال صحیح ندے، انما کان ذالک حالت السلام فیما ذکرہ البخاری وغیرہ، یقیناً وی دا پا حالت السلام کی دی لکسن چی بخاری ذکر کری نور علماء ذکر کری۔ نو دا رنگی دا حناف علماء بل حوالہ جی کم دا محمد ابن احمد علی السندی اغم دا ذکر کری دی دام حنفی عالم دے المواہب اللطیفہ، علامہ امیر علی حنفی نہم نمبر امیر علی حنفی اغم ذکر کری پا حاشیہ دا صحیح مسلم کی اغم ویلی اجمع المحدثون علی هذا التاویل والسلام من تتمت الصلاة، اغم دا ویلی اجماع محدثین کری دا پدی تاویل بانے پچ دا حدیث پا بارد سکر دا السلام کی دے، لہذا دا سمر حوالہ جات منگا تاسو تا پیش کلو دا طول دلیل پا دی خبر بانے چی دی حدیث دا رفع الیدین عند الرکوع عند الرفع منہ دا غیر سریس نشترے، مخکنو متقدمین علماء کی کا احناف دی او قدارن کی شوافی دی کا مالکیان دی کا حنبلیان دی چی سمر دی کا محدثین دی یوم دا تصریح ندک کڑی چی دی حدیث تعلق دا رفع الیدین سر دے، بلکہ منگ داویو چی کچڑ تر دے تعلق دا رفع الیدین سر وین امام طحاوی دا نفی دا رفع الیدین دا پار دیر کوشش لگولی مانجل آثار کی، لیکن دا حدیث ہم نقل کرے دا نچن معلوم ہوتا نو کسوک داوی جر کلیش امام طحاوی تا معلوم نو نپخپل خمانجل آثار کی ذکر کرے پا عبدالسلام کی معلوم ہوتا عام دے خواغا تفت و آغا محدث و پویو چا دی تعلق دا سلام سر دے دا رفع الیدین سر دی تعلق نشترے۔ بل منگا الزامی جواب کو دا خود تحقیقی جواب و حوالہ جات منگتا اس سے پیش کلو الزامی جواب اغدا کو یو دا چی صحابہ اکرامو چی کل دا رفع الیدین کول پا دا ٹیم کی نو پا حدیث کی دا الفاظ شرط اشترے چی منگ رکو پا ٹیم کی رفع الیدین کول منگ دا رکو نپورتا کی دو پا ٹیم کی رفع الیدین کول دلتا خود سی نشتا بکی یو حدیث کم دان دی راغلی وی منگ لاسو نپورتا کول کم ٹیم کی پورتا کول سی کی پورتا کول دا تصریب یو سڑے خی دویم دارے چی زر ٹک شوم منو دل سرا چی دا رفع الیدین سر تعلق ساتیو نبی علیہ السلام چی اسکنو فی الصلاة پا مانزا کی تاسو آرام سر شئی نو تاسو پا دے تکبیر تحریمہ کی ولی لاس پورتا کوئی حدیث کے خدا غیزی کرم نہیں آراغلے کنا حدیث تکبیر تحریمہ کی ولی لاس پورتا کوئی یو دویم تاسو دا حدیث چکم دیتا پا عام منظر کے شمارے کنا صرف پا فرض مانزا کے شمارے کہ پا عام منظر کے شمارے ذکر اعتبار عموم دا لفظ لدے کنا انشی عموم دا لفظ لے اعتبار دے تکبیرات العیدین کی ولی لاسو پورتا کوئی اختر کی چکم منز کوئی تاسو تکبیرات العیدین کے پائے کہ تاسو دریزل پیو رکات کے لاسو پورتا کوئی پیو ظلبانے اگر حدیث بارہ تاسو سوے ہوئی دا حدیث ضعیف بارہ کی دیو کنه دی قنوت د پارہ تاسو رفع الیدین کوئی قنوت د پارہ پویتر کے دا حدیث آیت شامل لے کدے شامل سے جواب کوئی کہ تاسو وی چ پدی حدیث کی تکبیرات العیدین ذکر نشتا د قنوت ذکر پکې نشته دی ورته پدی کی د رکوع ذکر نشته د رکوع نه پورته کیدو ذکر نشته فما هو جوابک فهو جوابنا بس ته چې څه جواب کې دا نه بس حق جواب زمنګم دی لنډ خبر او لنډ فیصله چې کوم دا زمنګا او تاسو مینس کې دقه ده دویم دلیل چې کوم دی پیش کړی د نوغه حدیث عبد الله ابن مسعود رضی الله عنه دی چې ان شاء الله تعالی پاغي باندې او دا رنګ جابر ابن بر ابن عازب چې کوم روایت ته
او د عبد الله ابن عمر چې کوم روایت ان شاء الله دغه بحث په سبا وکړو.